بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو نننۍ موضوع چې ده هغه اکسل نه به څنګه اکسل فایل پی ډي اف ته اړوو. پی ډي اف فایل دا چې مثال یو ځای تاسې وړئ او پرنټ کوئ چې تغیرات پکې رانشي یا چاته لیږئ، نو څنګه به پی ډي اف ته اړوئ دا طریقه به هم درته ښیم. او په دې کې چې دی دې پسې وروسته یو مهم ټریک دی دویم نمبر کې، هغه هم درته ښیمه. ټریک باندې هم خبرې کوو، ډېر مهم دی، تاسې ویډیو تعقیب کوئ وګورئ. نو لومړی راځو پی ډي اف ته به څنګه اکسل فایل اړوو. مثال دا د نتایجو شیټ دی، زه غواړم چې دا واړوم څه ته، پی ډي اف ته. پی ډي اف اړولو طریقه دوه طریقې درته ښیمه. لومړی خو راځئ فایل ته، او فایل کې چې دی په سیف از باندې کلیک کوئ. دلته راځئ فولډر انتخابوئ چیرته تاسې غواړئ چې راوړئ. مثال زه غواړم په ډیسکټاپ باندې یا براوز باندې کلیک کوئ. دې ځای نه چې دی یو فولډر ډرایو انتخابوئ یا ډیسکټاپ انتخابوئ. دلته بیا راځئ دې ځای کې اکسل ورک بک په ځای چې دی تاسې سیف از ټایپ چې دی دې کې پی ډي اف انتخابوئ. دا یو طریقه شو. دویمه طریقه چې ده د شارټ کټ ده، تاسې به کیبورډ نه F12 بټن ووهئ. F12 دا یې شارټ کټ کی دا ډایرکټ تاسې دلته راوړي. زه غواړم مثال دا پی ډي اف ته اړوم، تاسې راځئ دې ځای نه پی ډي اف به انتخاب کړئ او دلته به راشئ لوکیشن به ورته انتخاب کړئ چې چیرته تاسې دا سیف کوئ. نو دې ځای نه به راشئ په سیف باندې به کلیک وکړئ. دا به تاسې ته چینج شي پی ډي اف ته. دا د پی ډي اف ته د کنورټ کولو طریقه شوه د اکسل فایل چې تاسې ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې پی ډي اف ته چینج کړئ. دا اوس لګی دی پبلشنګ دی، دا کنورټ کیږي پی ډي اف ته. نو اوس که چېرته تاسې غواړئ بل ځای دا وړئ یا پرنټ کوئ، نو په اسانۍ سره کولی شئ. دې کې به کوم تغیرات نه راځي. او کله چې تاسې اکسل فایل چاته ولیږئ یا مثال پرنټ کوئ، نو هغې کې کیدای شي تغیرات رامنځته شي، څوک پکې ایډیټ وکړي. نو دغه کلم چې تاسې نتایج جوړوئ، شوکې جوړوئ یا نور جدولونه وي، هغه پی ډي اف ته اړوئ، بیا وړئ او پرنټ کوئ. ګورئ دا چې دی چینج شو پی ډي اف ته. خو اوس راځو په ټریک باندې خبره کوو. ګورئ ټریک مهم ټریک دی. هغه څه شی دی؟ مهمه خبره دا ده، اوس ټوټل ما سره په دې اکسل د نتایجو فارمټ کې 40 صفحې دي. خو مونږ سره چې دی کسان کم دي. ګورئ که چېرته راشو تر 63 نفر دي ما سره، دا نورې تشې صفحې پکې راغلي. اوس مهمه خبره دا ده چې څنګه کولی شو چې دا پی ډي اف ته واړو او صرف زموږ د خوښې مطابق چې څومره پیجونه دي هماغه اندازه پیجونه پی ډي اف ته واړو او نور چې دی هغه تش پیجونه نه راوانخلو. نو یو د دې دوو طریقو نه تاسې په سیف از باندې کلیک کوئ یا F12 کلیک کوئ او دلته راځئ چیرته سیف کوئ. مثال زه غواړم په ډیسکټاپ باندې سیف کوم، بیا به راشئ په دې کې سیف از ټایپ، تر دې ځای پورې هماغه طریقه ده، دا به انتخاب کړئ. دې نه وروسته چې دی تاسې به راشئ دلته چې غواړئ صرف خپل د خوښې مطابق 10 پیجونه، 15، 20، 30 هر څو پیجونه چې ستاسو څومره تعداد وي د تعداد مطابق نتایج راخلئ او هغه پاتې تش شیټونه یا تش پیجونه چې دی هغه پرېږدئ. نو را به شئ په آپشنز باندې به کلیک وکړئ. آپشن کې ګوره پیج رینج ورته ویلی چې آل، زه ورته یم آل نه، پیجز فرام. مثال د 1 نه شروع کا، 63 نفر دي، دا چې په دریو باندې په یو ورقه کې 3 نفر سازیږي، نو دا شو 21 ورقې. نو زه ورته وایم چې دلته ما ته چې دی 21 ورقې راکړه. نو 40 ټوټل زه ترې 21 ورقې راخلمه. دا به اوکې کړو. کله چې دا اوکې کړو او سیف باندې کلیک وکړو، اوس دلته څه وایي دغه لسم ټولګي نتایجو فارمټ چې دی already exist، دا موجود دی دلته په ډیسکټاپ باندې. do you want to replace it؟ ته غواړې چې دا دې سره بدل کړې، که یې نه بدلې نو نو کلیک کړه، که یې بدلې چې هغې په ځای دا راشي نو یس کلیک کړه، اوس به دا بدل شي. اوس مونږ دا پیجونه چې دی راخلو، هغه 40 پیجونه ټوټل، هغې نه پاتې شو مونږ ته 21 راواخیستل. نو اوس دا چې کله پبلشنګ ختم شي کنورټ شي پی ډي اف ته، اوس به وګورو. نو ډېر په اسانۍ سره او په اسانه طریقه چې دی مونږ دا پی ډي اف ته واړو ټوټل 21 پیجونه. ګورئ که اوس راشل د ټوټل زمونږ تعداد 63 نفر دی. لاندې اخر ته راځو،
کله چې وګورو په اخرنه کې 3 چې د تعداد مونږ راغلی دا 21مه ورقه ده. هغه نورې چې کومې اضافي ورقې وي هغه تر 34 پورې، مثال 34 پورې راځي، تقریبا 14 ورقې هغه تشې ورقې چې دی پاتې شوې، او مونږ چې دی همغه چې زمونږ د غوښتنې مطابق کومې ډکې ورقې وي هغه مو ترې راواخیستې. نو دا ډېر مهم ټریک دی، په دې باندې پوهېدل ضرور دي. نو دقیق ویډیو وګورئ چې په پوه شئ. مننه.